جوړ بخیر. نن د می 18 ده او له نن نه 10 کاله وړاندې، یعنې په 2014 کال کې ملا اختر محمد منصور په همدغه ورځ ایران ته لاړ. که لږ شاته لاړ شو نو دا ویلی شو چې د طالبانو اړیکې له ایران سره چې چا جوړې کړې هغه اختر محمد منصور لومړنی شخص چې د ایران سره د طالبانو اړیکې ورغولي او په سیستان بلوچستان کې مرکزونو ته ځای ورکړ او همدارنګه د صفای بازاران مرسته او کومک یې ترلاسه کړ هغه اختر محمد منصور. اختر محمد منصور چې کله د ملا عمر له مړینې وروسته واک ته ورسېد، البته د طالبانو امیر وټاکل شو، نو د له ایران سره خپلې اړیکې ډېرې غښتلې کړې، ډېرې قوي کړې. سره د دې چې دا اړیکې په له دې وړاندې هم تقریبا اختر محمد منصور ایران ته لسګونه ځلې تللی دی او په ایران کې ارتباطات او اړیکې او د کوم پروتوکول چې دا بیخي خاص او مشخص و. ولی په 2014 کال د می په 18 نیټه چې کله اختر محمد منصور ایران ته لاړ، هلته د صفای بازاران د یو شمېر چارواکو سره ډېر ښه تفاهمات وکړل. که ستاسې یاد وي په 2018 یا 18 چې له ما هیر دي تقریبا په سیستان بلوچستان کې په یوې مدرسې کې انفجار وشو. جامعه العمریه په نوم باندې همداسې کوم نوم و. انفجار وشو، ډېر کسان پکې ووژل شول. دا د طالبانو مدرسه وه او صفای بازاران د دغې مدرسې ملاتړ کوو. نو کله چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان پر ځای سره د دې چې دی اوسېده هملته په کوټه کې، خو د پاکستان پر ځای ارتباطات له ایران سره هم غښتلي کړل، قوي کړل. دا هغه وخت دی چې اختر محمد منصور د پاکستان دپاره او د امریکا لپاره وانټډ شو. دا نو وانټډ شخص باید وژل شوی وی. او ما کله چې دی په 2014 کال د می په 21 نیټه بیرته کوټې ته راته دا پلار کې په ډرون برید کې وژل شو، له منځه لاړ. او علت یې دا و چې ډېر روښانه خبره وه چې د خپله قبله بدله کړه، له پاکستانه ایران ته واوښت. کله چې دی ایران ته واوښت نو هماغه و چې دی په له ایرانه د راتګ پر مهال ووژل شو. د اختر محمد له مړینې وروسته هغه چینلونه چې له ایران سره ایجاد شوي وو هغه هم دغه شانتې پاتې شول. مثلا تاسې یعنې د ملا اختر محمد په ژوند هم هغه کانال چې د قاچاقو لپاره جوړ شوی و چې په هغې کې دا اوس چې د ننګرهار والي دی ملا نعیم بړیڅ د یو له مهمو اشخاصو، ملا شیرین، ملا طالب، وفا، همدارنګه د هرات والی اسلام جار، ابراهیم صدر او دې ته ورته نور یا ملا فاضل، دا هغه اشخاصو چې دوی د دغه کانال برخه وه. او کله چې ملا اختر محمد منصور ووژل شو نو په هغه وخت کې تر ډېره پورې پیسې د همدغو څو اشخاصو په لاس کې وې، قدرت د دغو په لاس کې و. نو سره د دې چې یو څه داخلي مخالفتونه د دوی ترمنځ هم ایجاد شول د ملا هیبت الله په واک ته رسېدا باندې. خو د دې لپاره چې ملا هیبت الله د ملا اختر محمد منصور مرستیالو او هغه د پیسو د کانال واک قدرت هم د په لاس کې و، نو همغه و چې د 2014 کال د می په 25 نیټه ملا اختر محمد منصور وبخښئ په 21 ملا اختر محمد منصور ووژل شو او په 25 نیټه ملا هیبت الله امیر وټاکل شو. همدا و چې دغه ارتباط و اړیکې یا هغه ډله او حلقه چې د ملا اختر محمد منصور و هغه د ملا هیبت الله سره هم دغه شانتې پاتې شو. نو تقریبا 10 کاله کېږي چې ملا هیبت الله د طالبانو مشر دی.